ملا هیبت الله لږ صاحب د وطن نارینه کې توب جوهر هغه ښه حاکم ښيي دی، که ته به ماته نارینه باید غیرت جوهر خبره ولري کوي. که کمون نارینه چې جوهر نه درلوده نارینه چې جوهر نه درلوده هغه دوه پیسې نه چې اخلي نارینه نارینه ته لا توب شي وطن جوهر کې یې خدای ښکته د اخلاص که کال ته ما ګوره خبرې کې جنسیت اریانا اجتماعي خبرې کې فایدان ته ګوره خبرې کې جنسیت البته وطن اجتماعي دې د نرو لاشه ماده ته لري د سړی اخلاص باید کې نارینه ورته وي کېږي نارینه زمون ځانونو کې په دغه د مرد صفت دا دی چې دومره جوهر مردانه ولري ناست دغه ته باید لږ جوهر پیدا کړې لږ جوهر دا او لږ جوهر ماته تربیه معلوم دا دی دواړه صاحب، درته جوهر ډېر ماته معلوم مهم دی. دي وروراکه ښه خفه هم نه چې شي هم کړي دي په دې 3 کال ته چې کړي دي ختم ما دا په 3 کال ته چې کړي تا ما ته پرس کاری ویل په اختر کې روزه کې چې زه تر په انګلیسي کې مزر کوم ته ورور اول معذرت وغواړه، ته اول د افغانستان د خلکو نه معذرت وغواړه. یو دقیقه همدار صاحب زما نه دا سوال پرس کرم دغه حقیقت څه ما ته ویل قسم په خدای ما ټلیفون عمره راکړه و زم د کوم په دې درسونه کې ما انګلیسي کورس ور سره دام کې یو ورځ ما ته کوم دې کړی تاسو یو زما د ټویټ کړی تاسو زما خو به دې جواب درکړم خو زه به دې جواب درکړم تا وخت ما ته میسج وکړ چې انګلیسي صرف جوړوم کومک را سره کوي مال په دواړو سترګې کوم در سره تا ما جو افر در کړی یو دقیقه نو چې کله ته ما ته وایي چې انګلیسي دې غلطه ده نو زه ولې راشم ستاسو ما انګلیسي نو ما ته اوس مې درته ویلې مال اکسنت مال کوشش مکو چې مال اکسنت دې کوشش مکو امریکایان غوړ مال کوشش مکو اکسنت امریکایان غوړ نه دی ما دې درته ویلې تا خو خپل کړم اوکې همدرد قصه کوم دی یو دفعه This is how I speak. I don't know. د همدرد قصه لاس وره وکړه لاس